السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د محرم میاشته او د دې میاشتې ځان له فضیلت ته چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې غوره روزه د رمضان د میاشتې نه بعد د محرم روزه ده. په دې میاشتې کې روزي نیوه بغیر د عاشورا نه، روزي نیوه د اوچت عبادت ده. دویم فضیلت د دې میاشت دی چې په دې کې عاشورا ده، او د عاشورا روزه به رسول صلی الله علیه وسلم نیوه په جاهلیت کې، او به چې کله مدینې ته راغی نو یهودي ولیدو هغه دا روزه نیوه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو ولې دا روزه نیسئ؟ هغو ته چې دا موږ په دې نیسو ځکه چې په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالی موسی له نجات ورکړو، موسی علیه السلام له فرعون، او فرعون یې تباه کړ. او په روایت کې راځي چې موسی علیه السلام نیولې وه، یو موږ یې نیسو. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغو ته جواب کوي چې ونحن احق منکم بموسی، موږ خو به ډېر حقدار یو چې دا روزه ونیسو، ځکه چې موږ خو موسی علیه السلام منو او د هغه صحیح تابعداري موږ کوو. نو بیا ملګرو ته امر وکړو په خپله هم دا روزه نیوه، او دا بیا لازم وه، فرض غوندې کې ټولو ته یې ویلو چې دا به نیسئ. بیا چې کله د رمضان دا میاشت دا روزه الله فرض کړي، نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا روزه هغه فرضیت بیا ختم شو، او بیا رسول صلی الله علیه وسلم که څوک یې نیسي او که څوک یې نه نیسي. د وفات نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم ته ملګرو دا ووایي چې تاسو خو د یهودو د مخالفت خبره کوئ، یهود چې دغه عاشورا روزه نیسي. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغو ته دا ووایي چې لئن بقیت الی القادم یا الی قادم، که زه د روان کال ته پاتې شم نو لاصومن التاسع، نو زه به سره د نهم روزه م نیسم. نو نهم او لسمه د دې لپاره چې مخالفت راشي. لنډه دا موږ د دې روزې دا مسله تفصیلا نه ذکر کوو، خو صرف دومره دی چې خلکو ته رایادې شي. او رسول صلی الله علیه وسلم وی احتسب علی الله، یا چاته تپوس وکړو چې یا رسول الله عاشوري فضیلت څومره دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یکفر السنه الماضیه، تیر شوي کال چې څومره ګناهونه ټول به الله بخي. دا دې فضیلت دی او دا غټ فضیلت دی. او په دغه ورځ شوي څه وو؟ نو په دغه ورځ دا واقع شوي وو چې موسی علیه السلام د الله نجات ورکړو د فرعون نه. دا د خوشحالۍ ورځ ده، موږ په شکر وباسو چې دومره غټ طاغي او دومره غټ د الله دشمن الله سبحانه وتعالی تباه کړی او موسی علیه السلام له نجات ورکړو. دا د اهل سنت والجماعت، د اهل حدیث، د سلفیانو ټول دا منهج دی. کوم چې مسلمانان دي، کوم چې مسلمان دي، هغو دا منهج دی. دی بل طرف ته شیعهګان روافض دي، ناغو په دې ورځ باندې ماتمونه کوي. سړی اریان شي چې دا ماتم ګورې په فرعون باندې کوي، چې فرعون ولې مړلی، زموږ دا نیکه ولې مړ شوی، او زموږ دا ملګری ولې مړلی، او دم دي وایي نه موږ په حسین رضی الله پسې خفه یو. نو په دغه ورځ باندې بل کار دا شوی دی چې په حسین رضی الله عنه شهید شوی. اوس حسین رضی الله عنه شهید شوی دی، په هغه باندې ماتمونه کول دا خو حرام کار دی. د هغې تفصیل به مخکې راشي. د افسوس خبره دا ده چې دغه ورځ چې کوم مقصد دپاره رسول صلی الله علیه وسلم روزه نیولې، هغه مقصد ګورئ زموږ د سنیانو نه م یېره دی. پاکستان، انډیا، بنګلادیش په دغه ورځې په دغه ملکونو کې زیات خلک ګورئ دا روزه دې لپاره نیسي چې دا د ماتم روزه ده، او تورې جامې به چولې، سترګې تورې کړي، او شربتونه تقسیمیږي، او دا د شیعاګانو د مولیان غریبي راکاږي او خلک وته جاړي.
د سنیانو نن دا مسله ده. هغه وجه چې زموږ معاشره به زمونږ ملک خصوصا هغه دي چې وایي کې دانشتي یعنی پچا باندې پابندی ده. که څو قرآن او حدیث بیانې یا قرآن او حدیث، بلکې قرآن او حدیث چې څوک بیانې هغه تنګي، څوک چې قرآن او حدیث بیانې هغه تنګي. هغه نه علاوه بریلې خپل خبره کوي، شیخ خپل خبره کوي، عقیده کې بل گمراهی دا خپل خبره کوي، عثماني خپل خبره کوي، توحیدی جزات هغه خپل خبره کوي. هر سړی لګیا اچار دی. د زمونږه معاشره د ریشیګانو د قصې ډیره اوریدلې دي. زمونږه مشرانو هغه قصې به موږ ته رسیدلې چې کربلا په میدان کې دا شي او کربلا په میدان کې دا شي او ټول وته جاړي. شیګانو خبره زنه کومه، خو هغه سنیانو سره به کیم شریک او بلکې د دیوبند کوم مشهور علما چې کوم دي هغه مبارکیم در ازي په کتابونو زینو کتابونو کې داشتي چې هغه به د ماتمونو کې حلوا خوراک د پرال تتلو هغه سره په ماتم کې شریک کیدو. یو ماتم کې شریک شو مطلب دی چې تاسو خبره صحیح ده او تاسو کار صحیح ده. تپوس داري چې د کربلا په میدان کې څه شي وو. آیا د شیګان چې کوم وی کربلا په میدان کې د جوړ د صحیح ده کنه د دې څه صحیح سند سره موږ ته واقعا شتي په کتابونو کې کنه هغه صحیح ده. و چې سړی د دې صحیح واقعینه خبر نه هغه بس په سره وکي چې کومه صحیح ده. خو د شیګانو خبر هغه دروغ وي او لګیږي او په دې دروغ باندې او خپل خباثت پټي. کدوې دا قصې او دا متمونه پرې خو دو د شیعاګانو مذهب او دین ختم شو. د دوی دین چې څومره اوس راټینګ دی هغه په دې قصو راټینګ دی، په دې ماتمونو. د دې چې مثال لې وی خزي دا وی چې د بادشاہ لور و دی وی چې صبر دي سړی سره واده کوم چې ټوله شپه ماته قصې کوي سحر د بانګ پورې، او که سحر د بانګ مخکې قصې ختمې شنو بیا و جنم دا خولي جنې و هر سړي د کوشش چې زه به ورزم هر یو ورته قصې به شروع کړي نه چا سره پورې قصې کوي ستړی به بار ته وې سمړ وکړو یو یې زه کوم وې دا کار او زه کولای شم مزه غیر اوس قصه شروع کړه نه غوي چې یو توتیو نو بیا دا غوي چې خامخ کې یو توتیو بیا دا غي مخ کې یو توتیو نه غي په توتی به چې کړو مخ کې بل خبره وکړه وی دا ولنې توتی چې والوتو داغه ته بیا څه ویل دویم پسې والوتو وی بیا وی دریم پسې او دې شي لګیا وی داغه نه بس وشو نو بیا دا وزیر والی او دا وزیر او دا په هوا کې دا خو دا قصې وته کې نو دې خزه ته موږ کې د توتی نه سره بل قصې شتي ناغه خندلو کې د توتی خبره نکوم او دا توتیان می ختم کړو ته می پریدي کله دې توتیانو د قصې ختم کړم ته ما پریدي خدای دې تور پرته د نور دی بار وجلی امام وجنه کې شیعاګان چې دا ماتم ونه کی او دا دروغ ونه وي د دې دین ختمي او هغه باندې ان شاء الله مخکې مثالونه ځکه دوی چې کوم دروغ جوړ کړي هغه په من کې مشهور دي. دا افسوس خبره یعنی سنیان د قصې کوي، سنیان په مذهب کې د قصې کوي، په مجلس کې بنای چې د ماتم په مجلس کې توري کپڑے بچولي وي زه سنی او دا دروغ وي. خو سوال داري چې په کربلا کې څه شي او د امام حسین رضی الله عنه څنګه شهید شو او د چا شهید کړو؟ د سنیان وجلې کنه د شیعاګان وجلو او د یزید پرشتیا حسین رضی شهید کړي کنه دغه د معاویه رضی الله سو د ټول ته پوښتنه بزله کې راځي او دې جواب له شریته ملوي چې کړه سره د علماء سره کې خدای علماء سره چې قرآن او حدیث بیانې دغه مولانو سره نه کوم چې د دانوري او د خپل خېټه لپاره لګي اخېټه مولا چې دغه د شیعه سره شیعه او د بریلی سره بریلی او د حق پرست سره حق پرست ځکه چې هغه دین چې دغه مذهب خېټه نو کوم طرف ته چې خېټه هغه طرف ته وي مونږ او چې سره قرآن او حدیث بیانې هغه قرآن او حدیث باندې ځکه دا کار د قرآن او حدیث سره دی دا غدي سره کار نشي د شیعه د بریلی د سوق د کار نشته. حسین رضی الله عنه او حسن رضی الله عنه هغه مخ کې د رسول صلی الله علیه وسلم وسیری او د رسول صلی الله علیه وسلم د زړه ټوکړي او څوک چې د دې دوه سره دښمنی کوي هغه زمونږ دښمن دی او څوک چې د دې دوه سره مینه کوي هغه زمونږ مرګره
دا دوانه موږ ته د خپل ځان نه، د خپل مور او پلار نه، د خپل وینې نه، د خپل مال نه ګران دي. رسول صلی الله علیه وسلم وی دا دوانه چې دي سیدا شباب اهل الجنه، په جنت کې چې کوم ځوانان دي دغه مشران به حسن او حسین رضی الله عنهما. رسول صلی الله علیه وسلم په دې باندې سخت مینو، ډیر زیات په مینو. او ورځ رسول صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او دوی ته مور نوی کپڑے چولې فاطمه رضی الله عنها، او دوی د کور نه وروته نو د فاطمه رضی الله عنها کور خو د رسول صلی الله علیه وسلم جمعه ته، نو دوی چې د کور نه وروته نو په خپل نکاح به جمعه ته روان و. رسول صلی الله علیه وسلم به مینو ماشوم باغ چا به زی څوک به مین. او رسول صلی الله علیه وسلم د جمعې خطبه کوله دوی را روان، نو ماشومانو نوی کپڑے چولې او را روان اولیدو به پاسې دا ډېر ښکلی منظرې د ماشوم چې هغه سنبال شوی او را رواني بچا پسې اولیږي بیا پاسې سړي به ډېره مینه راشي. نو رسول صلی الله علیه وسلم خطبه پرې خو د باغو به سکو شو، هغوی د ځان سره بغې کې راواغېستو دا مینه د رسول صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم په منځ باندې په سجده باندې پروت و، په دې دوانو کې یو د رسول صلی الله علیه وسلم په اوږه ناست و یا د هغه په ملا باندې ناست و. رسول صلی الله علیه وسلم په سجدې نه پاڅېدو چې څو پورې به هغه کښته کوي شوی نه، د رسول صلی الله علیه وسلم مینه وه د هغوی سره. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي چې څوک دوی سره مینه کوي هغه ما سره مینه کوي، او چې څوک دوی سره دښمني کوي هغه ما سره دښمني کوي. دا د شیعهګانو بهتان دی په سنیانو باندې روافض. د شیعهګانو خبیثانو دین دغه دی دروغ وي سنیان چې دوی د حسن حسین رضی الله عنهما او د علی رضی الله عنه او د آل بیت چې څومره دوی سره مینه نه کوي، موږ سره مینه کوو خو دوی سره مینه نه کوو لکه څنګه چې تاسو کوئ. څه خلک وایي وهابیان د امام ابو حنیفه رحمه الله سره مینه نه کوي، موږ سره مینه کوو خو دوی سره نه کوو لکه څنګه چې تاسو کوئ. د دې داسې مثال دی چې لکه په موږ پسې اوس یو عیسایي راشي نصراني او موږ ته دا وایي چې تاسو بې ادبه او تاسو داسې لکه ولې موږ بې ادبه یو مسلمانانو ته ولې دا خبرې کوي؟ وایي تاسو د عیسی علیه السلام سره مینه نه کوئ او موږ د عیسی علیه السلام سره مینه کوو، نو موږ ته د الله زوی جوړ کړی، موږ سره مینه کوو نو موږ د الله سره شریک کړی، تاسو سره مینه نه کوئ. جواب به دغې صحیح چې موږ د عیسی علیه السلام سره مینه کوو. عیسی علیه السلام باندې چې څوک ایمان نه راوړي او هغه پیغمبر نه کافر دی، مرتد دی، خو داسې مینه ورسره نه کوو لکه څنګه چې تاسو کوئ. موږ د عیسی علیه السلام سره داسې مینه کوو لکه کوم چې قرآن او حدیث په حدودو کې دننه شریعت کې دننه هغې نه بهر ته موږ نشو وتی. دغه شان موږ امام ابو حنیفه رحمه الله سره مینه کوو، دغه شان موږ د امام حسن او د امام حسین رضی الله عنهما د هغوی سره مینه کوو. خو د حد نه خو پکې نه وړو چې پیغمبر ته یې ورسو یا الله ته یې ورسو، دا خو نشو کول. او نه د خلکو په شان یو کوم چې د حسن حسین رضی الله عنهما د هغوی سره دښمني کوي او د هغوی سره بغض، څوک چې دوی سره دښمني کوي بغض دوی سره ساتي، د هغه په اسلام کې هېڅ حصه نشته. خو څوک چې دوی اوچتوي او الله ته یې رسوي د هغه هم په اسلام کې څه حصه نشته. دواړو طرف ته زیاتې دی، یو طرف ته بل طرف ته کمې دی، نه موږ په منځ کې الحمدلله. کربلا په میدان کې چې کوم واقعه راغلي هغه په اختصار سره ذکر کو. د هغې نه مخکې دا خبره لازم ده چې د کربلا دا واقعه دا خبره د کربلا ته رسېدلې څنګه ده. علي رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه په منځ کې چې کوم اختلافات راغلي هغه تاسو ته معلوم دي، او الحمدلله موږ په خلفای راشدینو په سیرت کې خبره تفصیل سره بیان کړې. د هغوی په منځ کې اختلافات راغلي او غټ خلک په خپلو خبرو ښه پوهېدو. نو موږ څوک چې ګوتې وپکې وو هغه اختلافات چې کله پکې چې سوم وشو او جنګونه پکې وشو، د دوه طرفین نه پکې خلک مړه شو، په هغه منځ کې چې د خوارجو علي رضی الله عنه شهید کو چې هغه سحر منزل راوته او خلک را پاسول او دغه خبيث عبدالرحمن ابن ملجم الخارجي هغه راغی او توره یا خنجر راوغستو او د علي رضی الله عنه په کوپړې کې وردنه کو او داغه په تندې کې دنه بوت. داغه ته ویلي په اخري وخت داغه د ویلي وې ځکه چې په دې کار باندې جنت غواړم. دا د خوارج دین دی. خوارج ګوره مسلمانان وجري په دې وې جنت ته ځم. د علي رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم زوم او د رسول صلی الله علیه وسلم د ترزوی او څلورم خلیفہ او یو جنتی انسان وجني دې لپاره چې جنت ته ځم. دغه معلوم دا کار وکړو. علي رضی الله عنه چې کله وفات شو او علي رضی الله عنه خلافت چې هغه په کوفه کې او د معاویه په دغه کې په شام کې. د علي رضی الله عنه بعد دغه راغی حسن رضی الله عنه او د حسین رضی الله عنه مشهور او حدیث کې دي چې سیرت کې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورځ د حسن سره بغي کې اوچت کو او پلار ناس علي رضی الله عنه
نو په خندا شو وی پلار ته نه تل خو بالکل د رسول صلی الله علیه وسلم په شان دی بلکې خلکو بداوی په ټیم کې څوک چې د رسول سره نو ملو شي کته سو دغه په شان شکل او دغه په شان جسم لیدو غواړي نه حسن رضی الله عنه سره ملو شي دی بیا خلافت راټینګ کو خودی وسوچ کو او غسوچ دا وکړو چې ولې د امت موږ په دوه فرقو کې تقسیم کړي دا جمع کول نه په یو سړي معاویه ته خپل خلافت پرې او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ان ابني هذا زما د زوی چې دی سیدا دا یو مشر انسان دی سید دی یو درون انسان دی ولی رسول صلی الله علیه وسلم د لاسه الله د دوه فرقو په منځ کې صلح راولي هغه دې کې خبر رښتیا کیده نه دی په معاویه نه بس لرجه واقعا وا او هو اول د سوچ کې چې کس دې موږ په جنگ راځي او د خپل پلارغه بدل زمونږ نه اخلي په چې دې کړه دا اوسره ملاو شون ته جنگ موږ نه کومه خدا خبره کوم چې د خلافت ته پرېدم او چې د مسلمانانو یو شي شپږ میاشتې هغه سره خلافت کړو سره شپږ میاشتې او به خلافت ته پرې خو معاویه رضی الله عنه او دغه کال ته ویل کېږي عام الجماعه هغه کال چې مسلمانان به جمع شي دیږي کې وسوال ځان سره یاد ساتي د فائدې لپاره او دا کله الله مله توفیق راکو دي شیعاګانو باندې مخاص یو بیان کو ډیر وخت زما اراده ده خو لاسه دي ترتیب نه جوړ شي باقي کې وزینی سوالات زته اوس بیان کوم چې هغه د لاسه دي شیعاګانو ټول مذهب ختمي یو سوال دی هغه وی زمونږ سو امامان دي دولس او د دولس امامان د ګناونو نه پاک دي دا غو قول دی دولس امامان د ګناونو نه پاک دي د دولس امامان د دوی په لاس کې جنت ته او د دوی په لاس کې جهنم نه دا غو عقیدی دي ښا وسایشو ستا خبره مونږ ومنله دولس امامان چې تاسو کم دي هغه د ګناونو نه پاک دي هغه دولس امامان وی په حق ویلو کې نه لري هغه دولس امامان چې ته د باطل مرګرتیا نه کوي دا غو عقیده مونږ چې سره کله مناظره کوم ته استاد خبره صحیح ده په دې دولس امامانو کې په دې غټو کې په دې مشرانو کې یو د امام حسن رضی الله عنه وسوال دی حسن رضی الله عنه چې خلافت پرې خو د معاویه ته نو یا خو معاویه خو مسلمانو او صحابي دی او د صحابي زوی دی ځکه ته حسن رضی الله عنه خلافت پرې خو یا خو دا خبره او دې سي دا حقیقت دی او کدي سي نه نو بیا خو تاسو د امام چې دی امام حسن رضی الله عنه دی بیا د ګنا نه پاک نه دی د ګنا وکړه او حق ونوي او د باطل مرګرتیا وکړه د څه ده کنه د دوه کې یو ده درې مشتي نشتی چې حسن رضی الله عنه راغی هغه په قول باندې معاویه رضی الله عنه ولعیاذ بالله مرتد دی د کافر دی او د دې څه دی قسم لقبونه معاویه رضی الله عنه ورکړه او غټ دشمن معاویه معاویه رضی الله عنه خلافت پرې خو او تاسو هغه دشمن دی نه څنګه امام حسن رضی الله عنه راځي او هغه خلافت پرې دی دا خو دلیل دی په دې باندې چې معاویه ښه انسان او دې سي دا حقیقت دی خدا به دې نه مني وای بچنه معاویه خو دې سينو خان بیا خو تاسو امام خطا شه دی بیا خدای نه ګناه کی بیا خو تاسو امام حق پټ کړي بیا خو تاسو امام د باطل مرګته کړي دې وای نه نو بیا څه په دې ذکیم نه هغه ذکیم نه جواب کم ذکر جواب داري چې شیعاګانو دین څه دین نه باطل دین نه الغرض هغه معاویه رضی الله عنه خپل خلافت پرې خو او په یو کم 50 هجری کې بیا وفات شو داغه بعد بیا معاویه رضی الله عنه ټول مسلمانانو خلیفہ شو خلیفۃ المؤمنین امیر المؤمنین معاویه رضی الله عنه معاویه ډیر اوچت انسانو او پلار ابو سفیانو نو صحابي د صحابي زوی او خوري پر رسول صلی الله علیه وسلم واده نو د رسول صلی الله علیه وسلم وخیده د مسلمانانو مامای اگر که څه اختلافات راغلي غزاله مسله دغه اختلافات د نور صحابو راغلي خدای دې له خدای نه چې یو صحابي ومنګه کنزلی بکو بدرید بکو لیاذ بالله معاویه رضی الله عنه ډیر خپل خلافت چلاو او داغه په خلافت کې ډیر ملکونه فتح شیو داغه په خلافت کې یو کار دا شو کوم وخت چې هغه وفات کېدو په اخري وخت کې 55 هجری کې معاویه رضی الله عنه خلکو ته امر وکړو چې زما د زوی یزید سره بیعت وکړي یزید رحمه الله د معاویه رضی الله عنه زوی د دې سره بیعت وکړي او
مخکې چې کومې طریقې روانې لکه ابوبکر صدیق چې دی یو سړی تعیین کړی او بل سړی بارن، لکه عمر بن خطاب به شورا کېنولې وه، شاه عثمان بن عفان، نو خلکو وایي چې دولې دا طریقه وکړه، ولې خپل زوی دغه کو دنه خشتي، یعنی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما، عبد الله بن زبیر، عبد الله بن عباس، حسین، دا هیڅ شک نشي دا ټول دغه نه غوړو، هغه زوی صحابي خو نه دی. خیر هغه د کارو کو په دې کې دا خپل یو سوچو چې کزه اوس مثال کې شورا جوړوم نو په شورا کې به فتنه جوړې شي، هر یو سره به زمخ کې کېم زمخ کې کېم، او هغه د خپل زوی مخ کې کو دا دغه یو سوچو، او هغه یو چت انسانو چې موږ دغه په دې کې خبرې نشو کوو، هغه دا کارو کو باټین کې خلکو دا وځي د لدی شي کول نو پکار نه دی. یزید د خپل دغه نه بعد خلیفہ کو چې څنګه یزید خلیفہ کو، اول خدای ته پوښتنه چې آیا یزید د خلافت حقدار دی او کنه چې دوله خلافت ورکړي. امام ابن کثیر رحمه الله یو واقعه ذکر کړی دا چې سکسان لاړو په محمد ابن الحنفیه، بس محمد ابن الحنفیه د علی رضی الله عنه زوی او د امام حسین رضی الله عنه رور دی، د دې واقعې ته وکړي هغه به ور خو خپل رور نه دی، یعنی مور جدا ده، نو پلار علی رضی الله عنه دی ټول. نو دی یو کس پکې وی دا غنمو ابن مطیع دی محمد ته وی ان یزید ابن معاویه یشرب الخمر ويترك الصلاه. یزید بن معاویه غو فاسق فاجر انسان دی، شراب سکي او منځونه نه کوي، دوی د خلافت خبرې وته کوي. فقال محمد دوج ما رايت منه ما تذكرون وقد حضرته واقمت عنده. ما خدای خبرې نه دي کوم چې تاسو یې، زه خدای هغه سره ما وخت تیر کړی، دا هغه سره پاتې شوم، مونږ او داس وکاو، ډیر نیک انسانو، د علماء سره به ناسته پاسته کوله. ناغو ته دا وایي چې نه هغه دا کار تصنعا کړی، تصنع مطلب اته ته ځان خو دغه ته د رسول صلی الله علیه وسلم نو سي او ته اوچت انسان. ناغو ته دا وایي ما الذي خافه مني او رجاه، سشي زمانه یې راولو، خلیفہ زمانه بصیری یا خو دا کار زما د یری نه کړی کنه، د زمانه په سیر یې دو زعام انسانم او غلی او طاقت الله ور کړی. یا دویم د سدره شاګه زما ته دا خبره خي په ما کوم دي خاصیت ته چې هغه ما ته دا کار خيو، بیا دا غدا وی چې دوه کې به یو خبره تاسو چې کوم خبرې کوی یا خو به دې باندې گواه پیش کوی، د شریعت فیصله ده. او یا با کتاسو دا غسر یو زیاده کار کړی او داغه په مجلس کې دا کار کېدو، تاسو سره نه چې بیا خو سره تاسو هم شریکان یې، بیا خو تاسو فاسقان فاجران. ناغوی چې نه موږ دا غسر نه ونه سو موږ لیدلی نه، خو نه دا خبره موږ ته رسیدلې ده، ناغو ته کار رسیدلې ده، ماته په دې باندې گواه پیش کوي، او گواه دغه سره نو د دې نه ثابت شو چې یزید رحمه الله هیڅ یو فاسق فاجر انسان عام نه و چې خلک وي شیګانو دا مشهور کړي وي د شراب سکل او د زناګانې کول او په خزو باندې سخمینو او والعیاذ بالله فحش کارونه به کول او منځونه به نه کول، دا ټول دروغ دي. او دا گوی چې وکړه دا خبره چې کومه ده، دا گوی په خپل د حسین رضی الله عنه وکړه، او هغه په خپل ورور د شیګانو د شیګان په حسین رضی الله عنه خبرو نه زیات مين دي، هغه ډیر مینو، خو هغه د یو حق خبره وکړه. دغه شان چې د خلافت لړ چاته خلافت لړ یزید رحمه الله ته کله چې د یزید سره بیعت وشو په شپږمه هجری کې، او په هغه وخت کې دغه عمر سلور دیش کاله، نو یو څو کسانو دغه سره بیعت ونکو، حسین رضی الله عنه او عبد الله بن زبیر رضی الله عنه، دې دوه دغه سره بیعت ونکو او د دوه په مدینه کې. نو د یزید د طرف نه دوی به کسان لاړو چې دوی ته وایي چې ما سره بیعت وکړي، دغه ټول مسلمانانو ما سره بیعت وکړو. عبد الله بن زبیر رضی الله عنه ته دوی چې د یو شپه ما پرې د وزبه تاسو له سره خپل رائے درک په دغه یو شپه کې هغه وتښتې لاړ او مکې ته او بیعت ونکړو. او کله چې حسین رحمه خبر رااله چې ته بیعت وکړه، هغه وی چې زه د وسته سره بیعت نشم کولای، زه به د خلکو په مخ کې تاسو سره بیعت کوم ښکارا. هغه ته صحیح ده، نه شپه شپنی سار بکو. نو په دغه شپه باندې هغه د عبد الله بن زبیر سره وته او دوه لاړو مکې ته او بیعت ورکو د چا سره؟ تیزید سره. عراق والو ته دا پته ولګی دا د کوفه والو ته چې حسین رضی الله عنه بیعت ورکو د یزید ابن معاویه سره.
اوس په کوفه کې د چا خلافت مخکې د علی رضی الله عنه. نو دوی چې دا خو دغه زوی دی او چې دې بیعت نه کوي بس موږ هم د دې لیټري میټري بولیګو او دې هم باندې مشر شي. نو دوی خطونه ولګل حسین رضی الله عنه او په خطونو کې د لیکلو ان بایعناک ولا نريد الا انت، موږ تاسو سره بیعت کړی دا موږ ستانه له بل سره نه غواړو. او 500 نو زیات خطونه په دغه ټیم کې په حسین رضی الله پسې مکی ته راورسیو. حسین رضی الله په سوچ کې شو چې ټول کوفه ټول عراق ما سره وي. نو په دوی بس خپل د ترز ویولېګو مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل دا د علی رضی الله عنه د ترز وی دی ولې کوفه ته چې دی ته پوښتنه کی چې آیا د خلک دي سي دی او کنه. کله چې مسلم ابن عقیل کوفه ته ورسید نالته د خلکو نه تاسو کو چې ها تاسو پرشته حسین رضی الله عنه او غو غواړو. نهانی ابن عروه رحمه الله دا کور کې د ډیره شو او د خلک په سیالت ټول لتلو بیعت به وسره کو چې موږ د بیعت حسین سره وکړو. په دغه ټیم کې په کوفه باندې مشر چې وو او دی واقعي ته ګوره وکړي دي ځکه چې شیعاګانو چې کومه کربلا جوړ کړی دا ګوره بل شان ده. په دغه ټیم کې چې کوم د کوفي امیرو ته معاویه د یزید د طرف نه هغه نعمان ابن بشیر رضی الله عنه او د صحابیو دته چاوي چې د هاني ابن عروه په کور کې مسلم ابن عقیل لاغله د خلکو بیعتونه د حسین رضی الله عنه نه د ځان دي چې کوله کې د سره چې سوري دلی نه ځان دي چې کوله کې سره چې د سوري دلی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بو تسو بزاني غلیکو خلکو دا خبر ورسو یزید ته شام ته ابو شام کې چې تخوالته یو ناس مزي کې خدای ته ګوره دا قصې رواني ناغوی نعمان ابن بشیر په کوفه باندې امیر دا غته وي هغه خو ځان روم کون کړي ناغه امر کو چې نعمان ابن بشیر د امارت نه لري شي او داغه په زید عبید الله ابن زیاد هغه ظالم فاجر چې حسین رضی الله عنه شهید کړي. عبید الله ابن زیاد د مشر شي ناغه ول په بصره باندې مشر به وسره د کوفه مکړه نو کوفه او بصره ټول دغه سره عراق دغه سره شو. عبید الله ابن زیاد کوفه ته راغی د شپې او د مخې پټ کړو او په دې خلکو چې به تیرېدو سلام به وکړو السلام علیکم. خلکو به وي وعلیک السلام یا ابن بنت رسول الله وعلیک السلام اے د رسول صلی الله علیه وسلم د لور زویه. هغه وی که حسین رضی الله عنه راغلی دلته او مخې پټ کړی دی او بیا ورسته ځان ښکارا کوي. هغه ته پته وي چې خبر رښتیا ده خلک حسین طرف ته حسین رضی الله طرف ته مایل دي. نو خپل قصر ته ورغی او داغه یو کسو داغه نوم معقل یا داغه غلامو نو دته وی ته دې شکاروکا ته د 3000 دینار والا او دغه کور ته ورشي کم کور چې د هاني ابن عروه په کوم ځای کې مسلم ابن عقیل له او ته ځان دې کې چې زه هم بیعت ته فرغلم او د 3000 یاله د 3000 دینار د زمانه طرف نه حسین رضی په بیعت کې او معلومات وکړي هغه سید علالته او دا خبره ته وکړي چې بیعت کوم دا 3000 دینار مسلم ابن عقیل له ورکړو او منافقت کو دي خبيث. دا خبره معلومه کړه چې خبره ټوله معلومه کراغه نو دغه عبید الله بن زیاد ته بالکل اقشن کوم خبري چلته وي هغه ټوله وتر ورسول. مسلم ابن عقیل خط ولېګو دغه ته چاته حسین رضی الله عنه چې کسان تا سره دی راځه ما خلق چکړو او خلق تا سره دی راځه یوم الترویه. یوم الترویه کوم ورځ ته وي په حج کې چې دا ورني ورځ راتم تاریخ ته ورس په دې ورځ باندې په مکه کې حج شروع شو او حسین رضی الله عنه کسان ځان سره روان کړو او وروته کوفه ته راته. مسلم ابن عقیل د هاني بن عروه په کور کې عبید الله ته پته یې غلطه نو دی راوستو هاني بن عروه راوستو او ته وی مسلم بن عقیل په کوم ځای کې موریدي چې ستا کور کې هغه نه ماته پته نشته ماته پته نشته خو ته پته نشته وینا نه خپل کس ته आवाज کوم عقیل ته تراشه شغره مخ کار کوي دا غریب اریان شو د ازمکه د خپونه و تخدي چې دا سره کوم سره ته ناس او د 3000 دینار ورکړ نه پته وته لګی چې عبید الله بن زیاد موږ دوه کړی د سره دوکې لپاره لګي
نو عبید الله بن زیاد ته وسو کوم ځکه مسلم بن عقیل ناغه ته لو کان تحت قدمي کزما د خپل لاندې وای کنه دي ځکه ما د خپل او چته ولا د خپل منو چته نو بس هغه جیل ته واچو او په جیل کې وو. دا خبر مسلم بن عقیل ته ورسید. ناغه سلور زره کسان تیار کړو او د عبید الله بن زیاد کوم چې د کوفه امیرو داغه د قصر نه چپ چاپیره سلور زره کسان ودریدو او کوفه ولا ټول لوت چې موږ د مسلم بن زیاد سره ولاړو او دغه په لار دی سوق حسین رضی الله په لار نه عبید الله بن زیاد دې خبر وکړو دې کارو کوي د خپل مکسانو ته قصر کې چې کوم غړ کسان وی سي چلو کوي خو د کوفه والا د دې سړی نه لري کوي. اوس ګور د کوفه ولا شیعاګان دي ګوره ښا او زه ان شاء الله مخکې تاسو ته دلیلونه خیم. د شیعاګانو علما په خپل وی منګه دوکه کړي وا د شیعاګان دي. اوس ګوره دوی دا داوا کړو موږ په علي رضی الله عنه او موږ په حسین مين بس کسان راوته نو چا وی چا پکې دا وی د غټ کسانو کې وی شاته شي ګوره د شام نه بغټ لخر راشي تاسو به مې دکی نو سو بګیو بل تو کې تو ګيري ریوز ګيري ولګو یې زوم بګی سره سکار نشته لا انو روتو کوم مساګر قبيله مشر د خپل قبيله ته وی که زما خبره مونه منله نو ګوره زه به دا چلو کوم او تاسو باندې دا پابندیان ورو لکه دا خو نقصان دی واپس الغرض مور راځي خپل زویرا کوي او سړی راځي خپل رور را کوي او پلار راځي خپل زویرا کوي اخره کې دا چې حتى لم يبقى معه الا 30 رجلا مسلم بن عقیل او دغه سره دیرش کسان پاتې شو. ټول کوفه سره وا هغه ټول کوفه کې دغه سره سو پاتې شو دیرش کسان. یا بصیرت کې راځي چې وما غابت الشمس الا ومسلم بن عقیل وحده او نور چې کوم ټیم کې ډوبېدو د ماخام په ټیم کې مسلم بن عقیل چې خو شاتو کې دغه دیر شو نو تو خلق لاړو او د کوفی په لارو کوڅو کې आवाज پاتې شو. دا شیعاګان دي راو چې ځان وایي دوی چې دا ځان وایي په دې کې دوی دا خبره پټي دا دومره چې ځان ګرم کړی دی کنه تاسو چې مې کو دوی دا دروغ ونه وي دوی مذهب ښکارا کی که دوی دا دروغ ونه وي دا قصې ښکارا کی. مسلم بن عقیل غریب په لار کوڅو کې ګرځېدو سوچ کې لسی چلو کوم دا هم سره غټه دوکه دي خلکو وکړه نه دی کور دروازه ولا کیند قبیله او زنانو چې هغه ته ورکولاو کو او هغه د خپل خبرو کړو هغه د دوی خلکو زده دوکه کړه او حسین رضی الله غریب هغه روان دی په لار ناغه ته راځه او د کور په خوا کې بل خالی کور په کې کینو اول ته ول ډوډۍ او خوراک ورسې ولور د دې خزي زوی کور ته راغی ناغه مور ته قصو کې زوی دا مسلم بن عقیل غریب راغله او هغه سره د شی کور کې ناشته هغه ډایرک لړ او دا خبر عبید الله بن زیاد ته ورسه چې مسلم بن عقیل زمون کور سره خواږي کور وای کی هغه ویا کسان راولېګل او د دې کور محاصره وکړه. هغه خپل کوشش وکړي چې دی او یا کسان سره وجنګي خو په اخر کې اسلحه خپل کې خو ده او هغه ته وی سید تاسو سره زم قصر ته وړو کوم چې قصر د امارت کوم قصر هغه له وړو الته عبید الله بن زیاد او هغه سره ملاوي شو. عبید الله بن زیاد ته ویل راوته ناغه ته چې بیعه فی اعناقنا للحسین بن علی موږ د حسین رضی الله سره بیعت کړې ناغه ته چې ګور د یزید بیعت تاسو نه لري ناغه ته چې وې زه به مړکم چاوته وی عبید الله بن زیاد ناغه ته سید ما وجنی قمان ټیم راکې چې وصیت وکم هغه ته سید وصیت وکړ د دې چې وکړو په خوا کې عمر ابن سعد ابن ابي وقاص ولاړو سعد ابن ابي وقاص رنځوي ناغه ته دوی چې زما په خپلو کې دې ټیم کې تماته زیات نږدې یمغه قریش ورې تم قریش ورې زره ته وصیت کوم او دا وصیت په لازم حسین رضی ته ورسي پټ وصیت ته او په تام یقین دې ته ورسي هغه ته بالکل دا بل زره سو خط ولیکو په خط کې ولیکل مشهور خبره وکړه چې تاریخ کتابونه دین ډکټي ارجع باهلك ولا يغرنك اهل الكوفه فان اهل الكوفه قد كذبوك وكذبوني. حسین
واپس شته خپل مرګري واپس کا او دوکنه شي په کوفه ولا باندې او په عراق ولا باندې دا ګوره دروغجن دي تیم دوکه کړي او زم دوکه کړي مو زما دا حالت دي چې اوس دغه په قصر کې بندي ما رانش خلق دوکه باز دي خلق دروغجن دي او ځینی روایتونه کې دي چې راځي وې څنګه چې ستا پلار وجل او دي چې ګوره تا وجنی دلته اجرا وسته سپلارم دي خبيسان وجلې علي رضی الله عنه هم ته کوفه ولا وجلې ابا کوفه کیو هغه کوفه والو دی ستا پلار یو شهید کړي د جن تام وجنی رانش دخت سعد ویړو غلې ورکو عرفات ورځ سبالین یو متروي مناره وته د عرفات پورز باندې عبید الله بن زیاد خبیث مسلم بن عقیل بارت رويستو باغزی کې شهید کو عرفات پورز او حسین رضی حسین رضی الله عنه چې کله د مکې نه راوته ګره په دغه ټیم کې ډیرو صحابه وغته نصیحت کړو چې مزه او داغه پر راوته کې ګره څه فائدہ نه و الټه دغه نقصان خو اصل خبر دار چې وکانه امر الله قدرا مقدور الله لیکلی وبس او الله چې سلی کلی هغه کی خلک هرڅه وکي په دغه ټیم کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم د ترزوی او د دسو د پلار د ترزوی یعنی د تر هغه ته نصیحت وکړو چې ونوځي ډېر سخت کوشش وکړو دا خبرونه منه عبد الله بن عمر ذکر پته ولګي چې حسین رضی الله عراق طرف ته روان دي راغه پس درې شپې سفر وکړو 3 ورځې پس راغه وچرته دي هغه ته زه عراق ته زمو خاتونه وته خو چې هغه د 500 نه زیات خاتونه او خلکو مشربيات کړي نو دغه وته وی دا عبد الله بن عمر وته مزه پسې هغه یې زم عبد الله بن عمر وته چې زی نبی یو حدیث وره جبريل علیہ السلام یو پر راغله په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او د دنیا او د آخرت په منځ کې هغه اختیار ورکړو چې ته دنیا غوړه کې که آخرت غوړه کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرت غوړه کړو او دنیا نه غوړه کړې او ته هم دغه جسم یو ټوکړې او چې تعالی الله نه درکې بده کې به خیر هغه دا خبرونه مونږ وروته عبد الله بن زبیر رضی الله عنه مخې له ورغی وته چرته ځي اين تذهب ناغو ته په عراق ته زمو کوفیت وتذهب الى قوم قتلوا اباك وطعنوا اخاك فدې قوم په دې چې ستاپلاري شهید کړي دي او سرور سره دوکه کړي تبغو وسیږي لا تذهب هغه نززه روان شو ابو سعيد الخدري رضی الله عنه په دغه ټینګه صحابي جو دغه وته یو شاعر مشهور فرزدق هغه ملاو شو بلاره کې د حسین رضی الله عنه لرا ناغوتي چرته جو عراق ته حسین رضی الله عنه كيف حال اهل العراق عراق ولا څنګه دي ناغوتي قلوبهم معك زونه استاثر دي وسيوفهم مع بني اميه او تريد اچا سره دي ابو عبید الله بن زیاد سره دي داوود پر جنگي مزه هغه زوجم دی الله المستعان دا الله نه بمرسته غواړو او روان شو حسین رضی الله عنه نو ډیرو خلکو منه کړو قادسیه ولا قوج الته حسین رضی ورسید او الته د مسلم بن عقیل خبر هغه ته ورسید یعنی کوم چې سعد بن ابي وقاص عمر بن سعد بن ابي وقاص له ور کړو ناغه خبر وکړه داغه د زامنو سره د مسلم بن عقیل د زامنو سره چې ګورستا سپتاري وجلې او خبر دي چې خلک دوکباز دي څه خیال چې واپس لاړ شو حسین رضی الله عنه څه خیال چې واپس قالوا لا والله لا نرجع حتى ناخذ بثار ابينا مغلاغي برنيش اللي يشوف برمغه خپل بدل نه غست منګه زو کته نه دي تزه خو منګه زو نو بس حسین رضی الله عنه توزیع سره سره مرګره عبید الله بن زیاد تذکر پته وي چې حسین رضی الله عنه روان دي نیو کسي باغه بشورګو حر ابن یزید التمیمی او غله زر کسان ورکړو چې تلارشه او کله سره پرشتر رواني نو تو جهالت سي په د قادسیه علاقه کې حر ابن یزید التمیمی دغه سره ملاو شو د حسین رضی الله عنه سره وتوی الى اين يا ابن بنت رسول الله ته چې روان رسول صلی الله علیه وسلم او ته عراق ناغو ته عراق ته مزه او په موږ امتحان مراوله ځکه چې موږ حالت یو دا غو سره
نو په موږ کوم ته مروله د کوم ځای چې راغلی التزا او یا یزید په ځلار شام ته خټ خلیفہ غره اصل لږه اساس خبره وي خو په عبید الله بن زیاد پسې مزه اندې ته څه پته و دي چې لکه دغه سره خواصت ورخکاره کوي حسین رضی الله عنه زما او د روانو د عراق طرف ته او حر ابن یزید په مخه د مخه ته کیږي مزه زره ته مزه هغه روان وي زه ته خوش ناغه ته ثقيلت کوم کو استامور دی پتا بوري شي تمہاره مخه نه خوش حسین رضی الله عنه نو حر ابن یزید په دغه ټیم کې هغه ته وی په الله مې قسمی که په عربو کې ماته چام دا خبره کړې کاغه ډیرو موچت سره نه دغه سره مې موجود امور ولا موجره خدات ز سوې ما و امك سيده نساء العالمين او استامور خود د دنیا چې څومره خزي دغه مشره زده د سني شول حسین رضی الله عنه کربلا زمکه تر ورسي ال د جراورسي ته پوښیو ما هذه د زمکه سنم دغه ته کربلا خاوي كرب وبلاء سخته او مصیبت کرب بلا یعنی سخته او مصیبت کربلا زمکه ته ورسېدو او د عمر بن سعد بن ابي وقاص کم لخر چې غره لګلو عبد الله عبید الله بن زیاد او دغه سلور زره کسان پکيو هغه ورالو په حسین رضی الله عنه او حسین رضی الله عنه مینه تو زاري وکړي ته واپس ناغه وته چې نه ځنی شو واپس کړي خیر چې کړه دا خبره ډیره دغه شو او نه پرې خو نو حسین رضی الله عنه په دغه ټیم کې د عمر بن سعد ته وی به درې کارونو کې مال یو راکړي د خبره ته وکړي ښا په دریو کې مال یو راکړي اولنی ان تدعني ارجع یا خو ما پرې دی زه واپس ځم بس خبره ختم شو ما ته بسنه وای زما مرګرو ته بسنه وای مونږ واپس شو او اذهب الى ثغر من ثغور المسلمين یا ما د مسلمانانو چې کوم د جنگ یو سنگر دی یا یو بارډر دی ماغه ته ورګل ته به jihad کو دریم او اذهب الى يزيد او یا ما يزيد تفريدي زالت زما حتى اضع يدي في يده بالشام چې زه خپل لاس دغه په لاس کې کېدم او دغه سره بیعت وکم دا حسین رضی الله عنه الفاظ دي دي چې بیا د شیګانو د سوال کیږي چې تاسو وایي چې تاسو امامان د ګناہوں نه او د خطاګانو نه پاک دي څنګه امام حسین رضی الله عنه هغه دا خبره کوي خیر هغه د درې خبرې کړې نو عمر بن سعد هغه ته وی سیده ته یزید تخبره دا خبره ولېګه او زم عبید الله بن زیاد ته دا خبره کوم چې دا درې خبرې کې چې هغه ماته سوي هغه سید او زما یزید ته خط ولېګم هغه سید نو حسین رضی الله عنه خط ونرسي یزید ته ویل لیکو او عمر بن سعد لار عبید الله بن زیاد ته درې خبرې کړو عبید الله بن زیاد وی چې دا سیده دا خپل خبرې یدریو کې چې دا کوم خوخه هغه دیو کې په دغه ټیم کې د سره یو خبيث انسان ناسو شمر یا شمر ابن ذي الجوشن دا ډیر ملعون انسان او خبيث هغه ته د ابن زیاد خاص مرګرو ابن زیاده ته غسلی اختیار ورکو نه خپل فیصله او توروا ته هغه به اختیار ورکې یو سره په تاسو سره غلې ته سیده نه خپل فیصله او تورو جدي شي وکي عبید الله بن زیاد دا خبرو کراغه او دا وی نعم دا خبره سیده حتى ينزل على حكمي زدي څه فیصله کوم مني دا به کینی شي د چې کوم درې خبرې کنه کې دا درې خبرې به کوروغه یا ما واپس پرې دی یا ما جهاد یو میدان ته ولېږي یا ما پرې دی یزید ته زم دغه سره دغه کوم شمر ابن ذل جوشن روته او لخر وسرو او دا خبر حسین رضی الله عنه ورسید او حسین رضی الله عنه چې کله پته ولګی دا چې دوی ما مجبور کوي چې زبد عبید الله بن زیاد خبره منم نو دی وی لا والله فلامي قسم داني شي کېده عبید الله بن زیاد حکم زره سره منم زمانه درې خبرې جنگ نکوم زموینه نه ته دا درې خبرې په دې کې دي یو منلی شي او ما لږه کړی شو سم او عبید الله بن زیاد ما تخفل فیصله اوري نه دا نه منم د دې ځینه مسله لګې دوی په منځ کې ورانه شو حسین رضی الله عنه سره دوه یا کسانو چې دغه سره اسونو او 15000 کسان د کوفی د خلکو 15000 سری خلک ور مخامخ شو عبید الله بن زیاد لخر راغی او دې طرف نه چا لخر دی د حسین رضی الله عنه لخر دی
حسین رضی الله عنه په دغه ټیم کې هغوی ته نصیحت وکړو، ورته وی راجعوا انفسکم وحاسبوا، خپلو ځانونو ته وګورئ، ځان سره حساب کتاب وکړئ. ایا زما په شان سړی د دې حقدار دی چې هغه سره به جنګ کېږي او هغه به وجلی کېږي؟ زه د رسول صلی الله علیه وسلم نوسیم، زه د علي رضی الله عنه زویم. وری تاسو نه دی اوریدلی چې تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هذان سیدا شباب اهل الجنه، حسن او حسین د دوانه د جنت د ځوانانو مشران، تاسو نه اوریدلی؟ دا قسمه خبرې وته وکړي چې دوی کوي دي. د په دغه ټیم کې 10 کسان دغه لښکر نه توبه وایسته او راغلي چا سره؟ حسین رضی الله سره. او په هغو کې هغه کس هم راغی حر ابن یزید التمیمي، هغه چې په ده پسې تللی و ما نو هغو ته یې او دا په دې لښکر کې غټ سړی و، عبیدالله بن زیاد په لښکر کې دا غټ سړی. هغو ته یې څه کوي لښکر پرېږدي؟ وایي 2 خبرې دي، یا جنت ته یا جهنم دی او زه جنت ته ځم، یا جنت دی او یا جهنم دی او زه جنت ته ځم. ماسپښین د مانځه ټیم راغی او د مازدیګر او د جمعرات ورځ وه. نو په دغه ټیم کې 2 لښکرې دي اوس مخامخ ولاړې، جنګ څه خبره لا نه شروع شي. نو بس هر یو لښکر به دا وایي چې موږ خپل لمونځ وکړو. نو ټول وایي نه، ټول وایي عبیدالله بن زیاد لښکر هم دا وایي امام به څوک؟ امام به حسین رضی الله عنه، لمونځ به هغه پړوي. د ماسپښین لمونځ امامتي او د مازدیګر د لمانځه امامتي دا چا ورکړه؟ د حسین رضی الله عنه. حالانکه حسین رضی الله عنه یو امام بس تاسو یو به زمونږ مجلای د مونځ کوي نه، بل نصلي خلفک، موږ به تا په شاته مونځ. ماښام د منظره ټیم چې کله نږدې راغی نو په دغه ټیم کې څه کسان په آسونو باندې ناست او د حسین رضی الله عنه طرف ته راغلو. حسین رضی الله عنه ناست دی او هغه سره دغه توره او اسلحه ده ورسره شتي، هغه له ګوده شوی و چې راپاسې سترګې وړې ما دا څوک را روان دي؟ نو هغه ورته وایي چې دوی را روان دي په تا پسې، په تا پسې. نو هغه ورته وایي ګوره به دوی پسې لاړ شي، خبره ورته وکړي دوی څه غواړي. 20 کسان لاړو د حسین رضی الله عنه د لښکر نه، اول ته د هغوی سره خبرې وکړي چې تاسو څه غواړئ. نو هغوی موږ دا غواړو، یا خو د عبیدالله بن زیاد خبره منئ او یا به جنګ کېږي، په دوو کې به یوه خبره کېږي. رالو به هغه پسې هغه ته ابو عبدالله خبره خو داسې ده چې یا به جنګ کېږي او یا به څه کېږي؟ عبیدالله بن زیاد خبره منلی کېږي. نو هغوی تاسو ته داسې ووایي چې نن شپه لږ صبر وکړئ، زه د خپل رب سره رابطه کوم او ما چې د څو پورې د خپل رب سره رابطه نه کړي نو زه یو کار نه کوم. نو دغه ټوله شپه هغه په مانځه کې تېره کړه او د الله نه یې بخانه وغوښته او دواګانې کولې. په سهار له هغه مشهوره واقعه راغله، واقعه د طف د جمعې ورځ وه او دواړه لښکر یو بل کې ورغلي چې څنګه سهار شو شب القتال، سخت جنګ شروع شو لښکرو په دې منځ کې. او په دغه ټیم کې عبیدالله بن زیاد لښکر چې ضرور دي کې شک نشته 15,000 کسان سي په دې 15,000 کې مس چې وتښتي او کم چې پاتې وو هغو ته هم دا پته وه چې موږ دغه نشو کولی دفاع جنګ نشو کولی، هغوی نشو وجلی، خو دومره به کولی چې حسین به مخکې به مړه شو نو د هغه به دی دغې چې او دوی زما سره وو، بس یو مړ کېدو یو مړ کېدو تر دې چې داسې وخت راغی چې حسین رضی الله عنه چې چپ چاپېره وکتو نو هغه و او د هغه زوی و علي بن حسین دواړه پاتې شي. د دې سره چې د کوم ملګري کوم خپل کوم چې دغه رښتیني ملګري عراق والا خو تښتېدلي دي او دا غریب راوغوښتو او مسلم بن عقیل په هغو باندې مړ کړو، اوس د ده نه هم تښتېدلي نشته او ده پسې راغلي هم نه دي سره په دومره غټ عراق کې کوفه کې صرف د ده سره دغه وړي کې ونده کې لښکر دی. حسین رضی الله عنه د ماښامه پورې جنګ کولی کیا او چا ورته څه نه وي، څوک به پسې نه تو ګزارله ځکه چې دا چا په زړه کې څه وي دا د رسول صلی الله علیه وسلم نو ځکه دی اخر د پاتې شو. او سیرت کې راځي داسې جنګ یې کوو لکه څنګه چې ازمری جنګي یوازې خو لګیا و جنګ یې کوو تر دې چې دې کې دغه خبیث راغی شمر ابن ذي الجوشن او اواز یې وکړو ویحکم ستاسو لپاره یې تبایي ماذا تنتظرون، تاسو د څه شي انتظار کوئ؟ ورځئ به دې سړي پسې. دغه ملعون خبیث قبحه الله هغه سنان ابن انس النخعي یو کسو چې هغه ولېږو په حسین رحمه الله ټولو په هغه باندې حمله وکړه او شمر او دیم او سنان مو او دوی په یو ځای په هغه باندې حمله وکړه
زخمی شي هغه ډیر زیاتو نو بیا داغه نه د سر پرې کو د حسین رضی الله عنه سر پرې کو او هغه ولېګو بچا بسی عبید الله بن زیاد بسی کوفی ته داغه سر پروت او دې چې راځي چې هغه د بل سر پورې بیا خندل لکه غاخونه خو د خولو دې څه پکې وي حسین رضی الله عنه چې کله شهید شو او دا غټه واقعه به مسلمانانو به رااله او غټ مصیبت په مسلمانانو به راغی او دوی به د پورې خندل د په زامنو کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه په زامنو کې حسین رضی الله شهید شو جعفر شهید شو عباس ابو بکر محمد عثمان د حسین رضی الله عنه دو زامن به کې شهیدان شو د حسن رضی الله عنه درې زامن به کې شهیدان شو د عقیل چې درې څلور زامن شهیدان شو عبد الله بن جعفر دو زامن شهیدان شو ټوټل ولس کسان د رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه شهیدان شو او مسلم بن عقیل دوی نه مخکې رسول شو اتل شو د حقیقت چې موږ پټو نه ګورې کم چې حقیقت هغه حقیقت دی خداتلس کسان شهیدان شوي دي په دغه ورځ باندې خدای الله دې کار ته ګوره د آخرت نه مخکې الله په دنیا کې عذاب ورکړی چاله عبید الله بن زیاد لا غدي سي چې عبید الله بن زیاد امر کړو چې حسین رضی شهید کړي او لږ وخت بعد یو کس چې داغه نوم المختار ابن ابي عبید د چې د حسین رضی انتقام وی ظالمه او د ول باغ کسانو کو چې مسلم بن عقیل له دوکه ور کړو نه دې لاړ او دغه سړی مړکو علما وی دا اولنې خباثت چې دې سړی راخاره کړو چا نه چا چې وجلو مختار دا څوک چې لاړو دغه مړکو دا عبید الله بن زیاد وی دا د دې لپاره کو چې خپل منافقت پټاو مسلم بن زیاد مسلم بن عقیل له دوکه ور کړو وګن اوس چې څومره شیعاګان دي د بلار دي ځان وی کنه به تورو خپل ماشومان ځان وی په اوس په تورو د دې د لاسه دوی و چې زمونږه ګناه اکه دوکه چې مونږ کړی چې هغه دوکه شي هغه معاف شي مونږ چې کوم ظلم کړی د رسول صلی الله علیه وسلم سره دغه کور ول سره چې هغه مونږ ته معاف شي نه دا به یو فرقه وته په دوی کې چې دوی ته التایبین وي یا توابون وي توبه وستي عمر ابن عمر وی کله چې د عبید الله ابن زیاد نه سر پرې کو او ریوړو په جمعات کې سر پروتو نو ډیره غنو زبې روانو ما چې سر وینم نو خلکو دغه دراغه ما چې ګوره سې راغی ما چې وکړو نیو مار وروته او دا مار د دې سر کې د نورغه د دې پوزه کې وروته او بیا سوخ بعد خلکو بیا ما چې وکړو چې هغه مار راغه په پوزه کې ورنه د سر کې وروته دا عذاب او هغه انتقام چې الله د آخرت نه مخکې د عبید الله ابن زیاد خبيث نه واغس دغه چې د دې انسان وجلې چې ما وخت هغه څنګه انسان نو حسین رضی الله عنه او داغه خپلوان داغه رونه داغه رویرونه د دې خبيث وجلو اوس دا هغه لنډ واقعه و د چا د کربلا د دې نه بعد یو څو سوال دی بای باندې خپل بیان ختمو ان شاء الله اولنی سوال حسین رضی الله عنه چا وجلې دی نه دا سوال په دوه طریقو دی چا وجلې مطلب هغه سوق کم کسانو چې په دغه ټیم کې وجو دغه جواب ورسته درکم خواول دا وایي په اصل کې حسین رضی الله عنه د شیعاګانو خبيثانو وجلې او باغی باندې دلیلونه دي نه ځان خبره کو علي رضی الله عنه سوي علي رضی الله بخبله وی لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها دي کوفی ولا توي کله ژوند دیو وی خلق د باچا نه یریږي چې باچا بر باندې ظلم کوي خو تاسو نه یریږم چې تاسو چې ظلم ونه کوي ګورغه دا ول پیجندلو چې کوفی ولا غدار خلق دي استنفرتكم للجهاد فلن تنفروا ما تاسو جهاد وي تاسو ما خبره ونه منل دعوت مې دل درکو دعوت ته زمانه منی نصیحت مې ته زمانه نصیحت نه قبل دغه په خپل امیر المؤمنین علی رضی الله عنه دغه خبري دا نه سبا چې شیعاګان باغ بسرونه یو باغ مین دوی چې چا د مینې داوه کې هغه ته دا خبره کوي چې تاسو ظالمان او غدار قوم یې نورم ډیرو دې خبره کړو خو د قیاد ساتي حسن رضی الله عنه په کوم ټیم کې چې معاویه ته خلافت پرې خودو هغه سوی
د کوفه ولوتي ته خلافت پرې دي هغه یو پرېدم ارى والله معاويه خير لي من هؤلاء معاويه رضی الله عنه زمانه پر اساس ټول نه غوړي د چاته وي د کوفه ولته وي کم چې د دسر مرګري او د پلار مرګري اسی په ظاهره کې ځم مرګري کو تاسو زو وجلم تاسو زمانه کور سامان غسته تاسو ما سره د ظلم کړي دا ته چوي دا ته حسن رضی الله عنه دا وی غدر کم چې دغه سره کړي د حسین رضی الله سره دغه مبارک بیا علي ابن الحسين د حسین رضی الله کم زویو اب خپل دا خبره کړي چې دا غدار ام كلثوم بنت علي رضی الله عنها دا علي رضی الله عنه هغه خپل دا خبره کړي زینب بنت علي هغه مو د شیګانو وجله خدای د کتاب دو حواله بل درکم چې دا خبره ساسو په ځړ کې کینی مطمئن شي حسین کورانی یا کورانی دا د یو غټ علم تیر شوی د شیعاګان دا یو کتاب دی باغی کې دا کتاب نوم دی فی رحاب کربلا باغی کې وی اهل الكوفه وی کوفی والا لم يكتفوا بالتفرق عن الامام حسين ويغو صرف په دې باندې کفایت نو کړی چې امام حسین پر خو ده بلکې امام حسین وجلې دی وی یعنی تری نو د چا په لخر کې مرګري شيو د عبید الله بن زیاد سره مرګري شو الټه حسین رضی الله عنه وجلې هغه شهید کړي دا بخپل د شیعاګانو علم حسین کورانی بخپل کتاب کې فی رحاب کربلا پای کې دا خبر کوي دوی بل علم دی مرتضى مطهری دا یو کتاب دی الملحمه الحسینیه هغه ډیره عجیب خبره کوي وی ولا ريب في ان الكوفه كانوا من شيعه علي ودي کې څه شک نشتی چې کوفه والا شیعاګانو مطلب چې هغه د علي رضی الله عنه مرګري وان الذين قتلوا الامام الحسين هم شيعته او امام حسین رضی الله عنه چې شهید کړي هم دغه علي رضی الله عنه مرګرو شهید کړي دغه حسین رضی الله عنه مرګرو شهید کړي دا دغه بخبره دغه عالم یو بل عالم دی کاظم الاحسائی النجفی هغه دا خبره کړې ده یو بل عالم دی محسن الامین هغه وی دم یو کتاب لیکل اعیان الشیعه وای کوي ثم بايع الحسين من اهل العراق 20000 غدروا به شلزرو کسانو بیعت کړو د چا سره د حسین سره غدروا به غدر وخرجوا عليه او التب هغه باندې وروتو فقتلوه ناغه ملکو دا حقیقت ته ګوره او شیګان سو ځان ویو او په یزید پسې وکنځلې کوي منګه دا منو چې عبید الله ابن زیاد به ظالم فاسق فاجر انسان سره شتي او الله دې وساغه سو کې جری حق دی یا د نور چې کوم من کوم چې د حسین رضی الله عنه دښمنی کړي خو د حقیقت ته کوم ګوري دا وجلې چاره وې دا سنیانو وجلې سنیانو کوم چې وجلې دا هو وجلې هم اقش یګانو دي منافقانو دا وخت نه منافقت بدو کې دنه پروت ده خا بیا سوال دا دی چې دا وجلې چا دې مطلب دې په دغه ټیم کې علل کړي چا دې سر دې چا پرې کړي نه دوه کسانو عبید الله ابن زیاد ځکه چې هغه مشر اډر خواږه کړو نه کده چې وجلې او دویم دې شمر ابن ذل جوشن او دریم دی سنان ابن انس دوی په خپل لاسونو وجلې او تعجب خبره ته بلو کوم د تاسو اول پیر ووري اول پیر به دا خبر دا دوه کسان چې کوم دي شمر ابن الجوشن او سنان ابن انس د صفین په جنگ کې دوی د علي رضی الله عنه په لخر کې رچا مرګريو په ظاهر کې د علي رضی الله عنه مرګريو او د علي رضی الله عنه د زوی حسین رضی الله عنه د دی وجلې په خپل لاسونو دی لال کړي او موږ د علي رضی الله عنه په مذهب او موږ دغه په دین نه نه سبا چې کوم شیګان دي دوم دغه خبره کوي خا حسین رضی الله عنه شهید شو یو چت انسانو او جنت تلر دي هیڅ شک نشته خدای غنه بچ کوم د خلک دي دوی به سي چلو دي کی شک نشته چې دا غټ مصیبت ته په امت چې کوم راغله د حسین رضی الله مبارک خو د دین غټ مصیبتونه ګره په امت راغلي د حسین رضی الله پلار نه شهید شي عثمان بن عفان رضی الله عنه نه وجل شي عمر بن الخطاب رضی الله عنه شهید شي ابو بکر صدیق د دنیا نه تلس دا ټول پرې د رسول صلی الله علیه وسلم دنیا نه تلس د دې شیګانو خباثت ته ګوره رسول اعظم چې کوم ورځ وفات شه د پاورز دی ماتم کوي نه په کوم ورځ چې
ابو بکر او عمر خو پرې دا خو دوی ګډ دشمنان دي وي دا ولې عزب الله مرتد شي وزا عثمان رضی الله عنه مرتد شي په کوم ورځ چې علي رضی الله عنه شهید شي په هغه ورځ دوی ماتم کوي نه حسین رضی الله عنه په کوم ورځ شهید شي په هغه ورځ دوی ماتم کوي دلیل له بدی باندې چې دوی خپل خباثت د دې ماتم د لاسه پټي او د مسلمان خدا کار نه لري چې هغه په غم کې ماتمونه کوي سید مصیبت غټ ته خالد رسول زمونږ ته سوی ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب هغه سره په من کې نه دي چې مصیبت په وخت کې خپل غاړې شلي او خپل ځان وایي لکه څنګه چې شیګان د کم کار کوي نه موږ په حسین رضی الله عنه خپيو او د ظلم دي سیدې چې یو الله ته خبره ده او د حسین رضی الله عنه واقع چې وورو نو ګوري جسم دا وختو درې جوړي او اخر د ظلم ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم د وسیسه ولې دا کار وشو خو موږ وایي کې دا نشي کولای چې الله سبحانه وتعالى د دین نه دغه شو وورو د حدود نه نشي کولای حسین رضی الله عنه د شهادت مبارکي خلق په دریو فرقو کې تقسیم شوی اولنی فرقه غره چې هغه حسین رضی الله عنه بالکل صحیح دی چې هغه وجل شه دا صحیح خبره ده او د چاچی موجله صحیح وجلې ځکه چې د په امام په سراوته او په امام په سراوته نه کې د مسلمانانو خلاف ورزي کړو داخله کیسه کوي او دوی ته نصیب ویل کیږي او دوی بغض ساتي د حسین رضی الله عنه او داغه د کور ولا سره د الله لعنت دی په دوی باندې دا مشهور دی په نصیبو باندې دیمه فرقه ده وی حسین رضی الله عنه په دغه ټیم کې حقدارو د دې چې هغه سره بیعت شه او یزید او معاویه او د څومره چې د ټول د خلافت حقدار او د شیعاګانو مذهب دی دریم اهل السنه والجماعه اهل الحديث سلفیان دغه منهج د قران او حدیث ومنځ کې هغه حسین رضی الله عنه سره ظلم شي هغه سره ظلم شوی دی او نه هغه لکه په خوارجو کې او نه امامتی دغه په لاس کې هغه امام نو د مسلمانانو دا حق او انصاف ته ګوره په دغه ټیم کې چې بیعت ته چا سره شوی دی هغه څوک دی یزید بن معاویه رضی الله رحمه الله نمنګ دام نه وایو چې دغه ټیم کې خلیفہ وو نه خلیفہ نه و دغه ټیم خو چا چې موجله ظلم وسره کړي او موږ دغه سړي سره بغض کوو د الله لپاره او د دې لپاره چې هغه د حسین رضی سره بغض کوو د دې قصې نه بعد دوه قسمه بدعات په دنیا کې راوتی اولنې بدعت او دې باره کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ډېر خبرې کړې تفصیل وزاره تفصیل نه اولنې بدعت بدعت الحزن والنوح يوم عاشوراء د عاشورې په ورځ باندې ماتمونه کول او دا بدعت په چا کې دي په شیعاګانو کې او څوک چې د شیعاګانو په معاشره کې پاتې شوی دی اگر که سنین دغه ته متاثر نو دوی ځانونه وایي سبحان الله د الله کارونو ته وګوره چې د رسول صلی الله علیه وسلم د وصی سره دوکه وکړه نو الله په دې عذاب کې مبتلا کړو چې قیامت پورې به ځان تقشان وایي لکه څنګه چې عبید الله ابن زیاد الله په دنیا کې و شرمو سر تی پرې کړې شو او دا مار راغی دغه په پوزې کې ونه ته په سر کې بدراوته په سر کې به ته پوزې کې بدراوته دا عذاب الله هغه باندې مسلط کړ دوی باندې دا عذاب مسلط کړی چې دوی ځان بخبل وایي الحمدلله مونږ دې دمو مونږ دې ځان نو ولې به مونږ هم لګیو هونه په ځان لګی دي مونږ لیدلې دا ویډیو غواړم تاسو وینئ په انټرنیټ باندې ورکه ماشوم براولي چې هغه په تی ماشوم او تور برغه سي دا سر لګا چې کته خیر څه ګناه کړي او دا ته وایم ډیر کافران چې نه مسلمانۍ کې دي درس نه مسلمان اوس کافرانو ته خدای حقیقت نه معلوم چې دا مسلمانان نه دي دا حقیقت هغه ته نه معلوم هغه ټول د اسلام نوم استعمالي کوي ناغوي ک دین دایي چې ځم په تورو باندې وو خپل ماشومان وو نو په دې دین زموږ سلام دې سره وترازو خدویم بدعت ده ښکار شو بدعت الفرح والسرور خوشحالي کول په عاشورا باندې او الواګانی تقسیمول د دې لپاره چې خشوي دي چې حسین رضی الله عنه وفات شوی دی هغه شهید شوی ندام بدعت دام بدعت هغه بدعت خو زموږ په پاکستان کې او په انډیا کې او په بنگلاديش خاص کر په پاکستان کې بل بدعت راوته ډېر خطرناک بدعت دی ته ساتي لا ترد البدعه بالبدعه دا علماء وي بدعت ګره په بدعت نه ختمي بدعت په څه ختميږي په سنت ختمي
نو سو خلکو دا کوشش وکړي چې د ماتم د بدعت ختمو، نو دغه په مقابله کې د خوشحالي بدعت راوي، ځلواګانی تقسیم او شربتونه تقسیم او خوشحالي. اسی خوشحالي کېد ته دې خوشحالي کې چې حسین رضا شهید شي، ها کله خوشحالي کوي چې فرعون الله غر کړه موسی هغه جدا مسامه درس پاول کیو، خو هغه لپاره د نشته چې شربتونه به تقسیم او خیراتونه به د ورځ خاص کې صرف او صرف روزه، بس صرف روزه. د روزې نه نو چې څومره عبادتونه خاص په دغه ورځ کې چې څومره دي هغه ټول بدعت دي. دا تاسو مکوه چې شیخ صاحب شربت ورکول، وریجی تقسیمول، ګډانه لول، الواګانی تقسیمول، نه مره تسوي د روزې نه علاوه چې څوک په خاص نیت سره په دغه ورځ عبادت کوي د عاشورې لپاره، دا بدعت دی. دا نشته. زمون په ملک یو بل بدعت راوته او هغه دا صفای صحابه ولا تاسو پیژنئ، دا یو تنظیم دی البته. مقصد د دوی خله د صحابه دفاع کول، دوی دې لپاره راوتی د شیعاګانو خلاف. نو غټ کاری وکړو، اگر که منهج کې غلطیاں نشته غزاله او مسله، خو غټ کاری وکړو چې خلکو ته صحابه راخاره کړو، د صحابو مینه محبت، خو هغه بل بدعت جوړ کړو. اوس ګوره د محرم اولنی ورځ چې کومه ده، یا د ربيع اخرنی میاشت کومه ده، ذل حجې د اخرنی ورځ چې کومې دي، په دې ورځ کې عمر بن خطاب رضی الله عنه شهید شوی، ناغو په دې ورځ باندې ماتمونه کوي. او په بوډو لیکلي ذکر یوم شهادت امیر المؤمنین عمر بن خطاب، موږ شیعاګان قارو. لکه ته شیعاګان قاره نو ته هم بدعت جوړ کوم، خو په شیعاګانو پورې خطي چې تاسو بدعت کوئ، دلته راځي تام بدعت شروع کو. دا اوس دین نه بدعت د بدعت کو شیعه صفای صحابه ولا بدعت کو دریم بل لږه بل بدعت کې بل بدعت کې اخر ختم شو بدعت. نه موږ د شیعاګانو د بدعت په مقابله کې سنت کو. سنت څه دي چې موږ خپایو، حسین رضی الله عنه زموږ سره خپای، خو په دغه ورځ باندې موږ ماتمونه نشو کول، او نه جلسونه راوستې شو، نه سنت دي. مصیبت راغی موږ وینا لله و انا الیه راجعون. نه دا خبره د فائدې لپاره یاد ساتئ. اخرنی خبره زموږ په درس کې او غدا یزید ابن معاویه رحمه الله، د مبارک موږ څه وایو دې کسامره تاسو کې نو مشهور خدای زموږ په ملکونو کې یزید بن معاویه فاسق سره، فاجر، ظالم، بلکې ځینې وی د مرتدو، او د الله لعنت خو په هغه باندې همیشه وي. بلکې په مدرسو کې چې کوم کتابونه پڑھول کیږي نه، پاکستان کې په مدرسو کې د احناف په مدرسو کې مشهور کتاب پڑھول کیږي شرح العقائد، هغه کې دنه دا خبره لیکلې ده، وی منګه دا وایو منګه لعنت وایو په چا باندې؟ په یزید رحمه الله باندې. بلکې ځینې علما وایي چې هغه مرتد و. دا خبر پکې ده نشته. وسوق دې مبارک دي سي راځي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا تقسیم کړي، وی د حسین رضی الله عنه او د یزید په منځ کې چې کومه واقعه راغلی ده، دا غینه بعد خلک د یزید په باره کې بدري او فرقو کې تقسیم شي. اول د تدومه یزید رحمه الله په باره کې چې دا ویل کېږي چې دغه د خزو بے عزتی وکړه، او داغه سر د حسین رضی الله سر چې دغه یزید په سر نه په تاریخ کې په یو ځکه نشي چې د حسین رضی الله سر چې دغه یزید لوړی شو، بلکې دغه سر چا لوړی شوی دی؟ عبید الله بن زیاد چې هغه په کوفه کې، او حسین رضی الله په کوم ځای کې ښخ شوی دی؟ په کربلا کې. او تعجب خبره څه ده؟ په افغانستان کې دا داوا کیږي وي دغه قبر کوم ځای کې دی؟ دلته. ایران ولوي زمونږ سره دی، عراق ولوي موږ سره، او سعودي عرب یو مشهور عالم دی دکتور عاید القرني حفظه الله، هغه نه پیر چاته پوښتنه وکړه، وی شیخ د حسین رضی الله سر په کوم ځای کې دی؟ ځکه چې افغانستان ولوي زمونږ سره دی، او عراق ولوي موږ سره دی، او سوریه ولوي موږ سره دی، ایران ولوي موږ سره دی. دا غوې د جواب نه مخکې درته ساته د اهل سنت والجماعت اتفاق دی په دې خبره چې د حسین رضی یو سره ګوره یو اول دا مسله ساته. نو ایته د جواب ملاو شو، هغه سره اړین شو. شیخ څنګه جواب؟ نو ایته ته مونږ چې اتفاق په دې چې سره په یو سره، نو چې یو سره بیا خدای غالبا دروغ دي ټول، چې یو سر دی دا په سوزینو کې سر یې خو دی شي. ته حسین رضی الله سر مبارک هیڅ تاریخي خبره نشته،
او داغه د بدن په باره کې علما دا وایي کوم چې محققین چې ښکاری دي سو نږدې خبره ده چې هغه په کربلا کې ښخ شي. کربلا چې کومه ځمکه ده هلته ښخ شي. خلک غرض ده چې کله یزید رحمه الله ته پته ورکړي چې حسین رضا شهید شوی سخت خفه شو او په سترګو کې اوښکې راغلې او په ژړا شو او امر یې وکړو چې دوی چې کومې زنانه دي کوم ماشومان دي هغه دې ښه باعزته مدینې ته واپس شي. بلکې سیرت کې راځي چې د هغوی زنانه عبید الله بن زید خپله باعزت واپس ولېږلې. عبید الله بن زید دا کار کړی چې هغوی زنانې بالکل باعزت ګوره حالانکه هغه څومره خبیث انسان دی هغه خبیث ګوره هم دا کار نه دی کړی چې د هغوی زنانې بېعزته کړي هغه هم دا کار نه دی کړی. وګوره دې موږ چې کومه د کربلا واقعه ورو پای کې څومره الټه ده بالکل هغه او دې چې عبید الله بن زید هم دا کار نه کړی. او بیا یزید ته چې کله دا خبر وشوه په دې خبر باندې سخت خفه شو او ما خو دې ته دا نه ویلي چې ته یې مړ کړه. ما خو دې کوفې ته دې دپاره لېږلی چې ته وګوره چې دا حسین رضا څه وایي دې څه غواړي د څه مطالبات دي هغه وګوره بیا ما ته ووایه. ما خو دې ته دا نه ویلي چې ته یې مړ کړه او هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نوسې دی څنګه ما وویل چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوسې مړ کړه. او د یزید مبارک خلک په دریو فرقو کې تقسیم شوي. اولنۍ فرقه دا ده چې د هغه دپاره سخت تعصب کوي او هغه اولیاء الله او پاک انسانو او لمنډې د اسمان نه راکوز کړی دا متعصبه خلک دي دوی څه کوي د حد نه اوړي. دویمه فرقه کومه ده د ده په خلاف کې لګیا دي تر دې چې په ده باندې لعنتونه او په ده باندې د کفر فتوی لګي او ویده منافق په ظاهر کې مسلمان او په باطنه کې کافر. دوی د حد نه کمی وکړو دوی په باطنه. درېمه فرقه چې کومه حق پرسته فرقه ده هغو څه وایي دا یې ساتي. ګوره د زما د خولې نه کوم ټکي چې وځي یې ساتي. یزید رحمه الله په انسانانو کې یو انسانو دې موافقت خو کوي که نه او د انسان نه غلطیانې کېږي. غلطیانې د هغه نه غټې غلطیانې شوي غټې چې په هغې باندې زموږ دا زړه سوری شوی دی او خفه دی چې دا ظلم د ولې کړی. غټه غلطي واقعة الحره په مدینه کې چې کوم کسان وجلی شي واقعه په سیرت کې راځي هلته تفصیل وګورئ. عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما په حرم کې وجلی شوی دی په مکه کې. ولې وجلی شوی په حرم باندې حملې شوي دي ولې شوي دا ټول دا غلطیانې خو د دې غلطیانو د لاسه موږ هغه کافر کولی نه شو. نو موږ څه وایو دا ګوره زموږ عقیده ده یزید رحمه الله مسلمان دی د اوچت انسان زوی د معاویه رضی الله عنه دا د هغه زوی دی او غلطیانې ته ډېرې شوي دي غلط کارونه یې کړي دي ظلمونه تې شوي دي خو موږ نه په هغه باندې لعنت وایو نه د هغه د جهنم دپاره ګواهي ورکوو. او ولې موږ هغه پسې ولې خبرې کوو؟ رسول صلی لا تسبوا الاموات په مړو پسې خبرې مه کوئ فانهم قد افضوا الى ما قدموا هغو چې څه لیکلي به یې پسې تللي دي. یزید رحمه الله که په مدینه کې خلک وجلي دي یا دغه سره یې ظلم کړی د عبدالله بن زبیر بس الله ته مخامخ شوی دی که نه څه چې ښه فیصله هغه به الله به کوي د الله نه ښه فیصله څوک کولی شي نشي کولی خو په ظاهره کې هغه مسلمان دی او د مسلمانانو خلیفه تیر شوی. او عجیبه حدیث ته په یو حدیث کې راځي بخاري کې دا حدیث دی اول جیش یغزون مدینه قیصر مغفور لهم. اولنې لښکر چې قیصر ته به ځي قیصر ښار به قبضه کوي د کافرانو به علي هغوی الله بخلي دي او د دې لښکر امیر چې دی هغه یزید بن معاویه. نو اوس موږ په ده به څنګه خبرې کولی شو؟ بخاري کې دا حدیث دی او د دې لښکر امیري معاویه رضی الله عنه خپل زوی له ورکړې وه او موږ راغلي یاره یزید ظالم فاسق فاجر سم یزیدي او سم دي بلکې د دې نوم سره دشمني ده زمونږ او زما ټول ځای نصیحت چې د چا هم بچي کي کوشش دا کوي چې یزید نوم ولېږدئ په دې کې به دوه فایدې. اولنۍ فایده دا دروغ به ښکاره شي. یزید رحمه الله باندې کوم دروغ زموږ په معاشره کې جوړ شوي دي هغه ختم خلکو ته پته وي چې یزید دې سړی و. دویم د یزید نوم چې هلې که نه د یزید په شیعګانو باندې داسې ور لږ داسې چې تپوس یې مه کوه که شیعه چې ته قارې خبیث رافضي ملعون نه د هغه په مخ کې د یزید نوم اله د هغه په مخ کې د معاویه رضی نوم اله د هغه په مخ کې د ابوبکر نوم اله د هغه په مخ کې د عمر بن خطاب نوم اله د هغه په مخ کې د عثمان بن عفان نوم اله ولا په کار چې خپل معاشره کې د یزید نوم عام غلطي خبرې دي ظالم دی لکه د یزید په شان
او دا کارو کوي یزید بشان، دا خبره نه ده کول پکار، بلکې خلاصه القول لنډه خبره ده څنګه چې امام زاهبي رحمه الله ویلي وي نه پسې کنځلي کو بدی ردی وایو او نه دغه دي صفاتونه کو چې بس بالکل ګناهونه پاک غلطیاں دي شوي دي ظلمونه دي شوي، خو دې مطلب دا نه چې هغه کافر شو ظلمونه مطلب، حالانکه دغه په وخت کې صحابیان وو دي صحابو په خپل نه کافر کړي، نو موږ تاسو کې چې کافر یو موږ تاسو سره د تاقیش چې کافر یو نشي کافر کولای. دا لنډه واقعه و د میدان کربلا یا کربلا په ځمکه باندې چې شیو، ما په اختصار سره خبره تاسو سره نقل کړه، ټیم تاسو زیات واغستو خو بیا هم ګوره واقعه موږ تفصیلا بیان نکړه، ان شاء الله کبه چې الله توفیق راکړي دا واقعه به په یو څو قسطونو کې بیان کو، هغه بیا چې الله موقع راکړي خدای مې دې لپاره ته وسوي چې عاشورا روانه ده نه په خپل کور کې خپل خزي ته خپل بچو ته خپل خپلوان ته ګوره دا واقعه ښکاره کوي چې کربلا کې چې ظلم شوی دی د حسین رضی الله عنه سره، او په کربلا کې چې کوم ظلم د حسین رضی الله عنه سره شوی دی هغه په خپل شیعاګانو کړي او دا اقرار شیعاګان په خپل کوي. عبید الله ابن زیاد زمونږ غټ دشمن دی او زمونږ سره دشمنی ده، دا زمونږ دین او زمونږ ایمان دی. او یزید رحمه الله چې دی نه بالکل اسمان ته رسو چې هغه د ګناهونو پاک دی، بالکل منوج راغنه ظلمونه شوی، او دام نه وایو چې هغه لعنتی دی او هغه ظالم او فاسق او فاجر او شراب به اسکرو نشي تماشې به کولې، دا ټول غلطي خبري. او دام نه وایو چې په کربلا کې کمزې کې چې وګټو چته دا وي کمزې کې چې وګټو چته دا لاندې به ویني پرتی وي، او دې دې دا کیسه کنه یو ګټو به وي ول ورنه کړی یو ګټو به، او چې کله دا خبره وکړي کنه نه غوي په دې आवाज کې نه کوي، هغه په خوږ आवाज کې لګي، او یو ګټو به ول ورنه کړی چې دا وي بس هغه بزن شروع، او چرته به دا خبيث تا کوم چې په سټیج باندې نه شي کنه دې به چرته ویل نه چې ځان وایي د شیعاګانو عالم به چرته ویل نه چې ځان د عاشورا په ورځ وایي، خو د عوام ټول مې دکړو دا خدای چې د عوام دي چې ځکه دې عوام دې حق بیان حق نه مني، دا د کربلا حقیقت ته خدای عاشورا حقیقت ولې په موږ روجنی شو ځکه چې په دغه ورځ موسی علی السلام له الله نجات ورکړي او فرعون الله تبارک وتعالى په دغه ورځ موږ د الله شکر وباسو او د روجنی شو، نو دا روجونی صفات نشي تیر شي کال ګناونه په الله بخي. غوره طریقه ده غوره چې نهمه لسمه او یو لسمه ونیسي، نهمه لسمه یو لسمه نه بدی کې بدای چې عاشورا رسول الله صلی الله علیه وسلم نهمه ولسمه ویلي، نهمه خو دې لپاره چې د يهودو مخالفت وشي، او لسمه عاشورا نو د يهودو مخالفت مو شو عاشورا مونږ شو د بل چې کوم ونیو. حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت کې راځي پای کې دا مو شو چې يهودو مخالفت وکړي مو شو، او هغه میاشتې غدري ورځې روزي چې هغه ونیو شي، په دې بس دویمه درجه ده چې نهمه ولسمه ونیو شي، نهمه ولسمه، بلکې ډېر علما دې له ترجیح ورکړي، خو کو دې وسړی نه نهمه پاتې شي او لسمه نیولې او بیا ورته ورسې پته ولې چې د يهودو مخالفت نه علما وي دې بیا لسمه او یو لسمه ونیسي چې غرض دي چې د يهودو مخالفت دي، او به ټول لاندې چې کومه درجه ده هغه درجه صرف لسمه ونیسي. خو غوره طریقه ده چې انسان درې ورځې روزي ونیسي، بلکې سنت طریقه ده چې په محرم کې چې څومره روزي نیوي ونیسي، نو چې غدري دې بګونی غوره دا ورځ چې ته ورځ ده. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د حق د ویلو، او الله سبحانه وتعالى دې په کوم ځکه چې اهل سنت والجماعت ولې سنیان دي او د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي دغه په مذهب باندې مضبوط دي، الله دې دغه حفاظت وکړي او الله دې شیعاګان تباہ او برباد کړي، او کم چلونه چې هغه جوړي د سنیانو خلاف الله دې هغه چلونه په غوي باندې را واپس کړي، او الله دې زموږ د خويندو درونو حفاظت په هر ځمکه په هر علاقه کې چې الله دغه حفاظت کوي، ځکه چې شیعاګانو یو غټ تخطیط شروع کړي د سنیانو د ختمولو لپاره، خو ان شاء الله حق بغالبي وحق بقيامته پوری واضحي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.